افغانستان دا یو حر مستقل آزاد ملت او وطن دی. اسلامی امارت دا د افغانستان اصل خادم او د افغانستان اصل هغه قوت دی چې افغانستان نه بل قوت زغمی سي او نه بل قوت دلته راتلی سي. اصیل خلق هم د اسلامی امارت نمایندگان دي، اصیل خلق هم د اسلامی امارت خادمان دي، اصیل خلق هم د اسلامی امارت مشران دي. هم هغه کسان و چې د دین اسلامی نظام د پاره ستري ستري قرباني ورکړي او ستر خدمتونه د خپل فوج د اسلامی امارت د ټولو مرګرو سمې خواست دي چې په عمل، په قول، په عقیده کې اخلاص، تقوا، ایمانداری دا زموږ ستاسو ستره وظیفه ده. ولس ته وایم هر مشروع غوښتنه ستاسو دا زموږ پر لیمو باندې قبوله ده. هر مشروع غوښتنه د ولس دا به منو، هر مشروع غوښتنه د ولس د دې به خدمت کوو. ټولې نړۍ ته وایم چې موږ د هیڅ چا دپاره خطر نه یو، چې کومه وعده مې کړې ده هغه مې سرته رسولې ده. هغه وعده چې موږ چاته خطر نه یو پر دې باندې وفادار یو. د نړۍ سره تحمل غواړو، خو ټوله دنیا دې په دې باندې پوه سي، خاص کر همسایګان هغه دې دا په دواړو غوږو واوري چې دوی موږ په بمونو ولي، موږ به دوی په ګلونو ولو. چیرې کېدی نسي چې دی زما کور ته اور راغورځي، زه به د ده کور ته ګلونه ورپاشم. کېدی نسي. د تمامې دنیا سره سمې اړیکې غواړو، د تمامې دنیا سره د شریعت په چوکاټ کې گزاره کول غواړو، د همسایګانو سره بیخي سمه گزاره کوو. زموږ منشور دا دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي من آمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. د هر چا چې په الله تعالی باندې ایمان وي، په ورځ د آخرت باندې عقیده او ایمان وي، هغه دې د خپلو همسایګانو اکرام وکړي. موږ د هر همسایه اکرام کوو، عزت یې ساتو. خو که چیرې په موږ باندې کار ولري، مخکې مې هم ویلي دي که 1 انچ څوک راوڅکېږي 10 انچه به ورڅکېږو. که څوک و موږ ته سکروټې راپاشي، بیا دې د هغو بدل په لمبو باندې وغواړي. هیڅ چیرې به د چا دپاره بدنیتي نه لرو، خو بدنیتي دي خلک موږ ته نه لري. موږ د خپل ولس سره جوړ یو، ولس موږ سره جوړ دی. موږ ولس یو، ولس موږ دی. څوک چې موږ ولس سره بیلوي دا شیطانان دي.